پکار می نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه. ماشاءالله ګل چاحت ښه لار اختیار کړه. الله دې نورم کامیابه کړي چې په دې دین کار کې ښه مضبوط ودرېږي. تبلیغیان د الله د لارو مېلمنو خدمت کوي. جزاکم الله جزاکم الله جزاکم الله. ماشاءالله ماویہ بھائی دوستانو یو خبره به وکم چې ګل چاحت ته کنزل رد بد مه وایئ، ځکه چې هغه یو ښه لار اختیار کړه او هغه د دین کار اختیار کو او خپل محل ډمتوب هر څه پرېښو. دوستانو بله ورځ د ګل چاحت په ټیک ټاک کې یو ویډیو راغلی وه او ډېرو خلکو ورته کمنټس کړی و چې امیر صاحب مزې وکړئ، هغې ورله چاپي کوله. نو ضروري خو نه ده چې په غلط کار کې سړی چاپي کړي سړی، نه دا د دین کار دی او د دین خدمت کې دوی، نو دوی له چې چاپي وکړي الله جل شانه په دې باندې ډېر خوشحالېږي چې د دین خدمت څوک کوي او تاسو ورله مطلب چاپي کوئ دمه کوئ. رښتیا دې وویل. ماشاءالله ګل چاحت واقعي چې الله جل شانه څوک دین ته راغواړي نو په دغه طریقې راغواړي، ته به پرې پوه هم نه شې او دین ته به راوړي. دوستانو چې تاسو د ګل چاحت سره امداد نشئ کولی نو غلط کمنټس ورته مه کوئ، ردې بدې ورته مه وایئ. ډېره مهرباني، شکریه.